الرحمن الرحیم. زما نوم احدالله همت او د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ د روغانیو د کلي اوسېدونکی. الینګار خو یو سرسبزه او د ښکلاو ډکه ولسوالۍ ده او همدارنګه الینګار ولسوالۍ یو له مهمو او اغېزناکو ولسوالیو څخه ده د لغمان د ولایت. نو ډیری خلک په مختلفو وختونو کې الینګار ته د سیاحت او چکر دپاره راځي. سیمه او ساحه چې اوس موږ پکې قرار لرو دا د کاهو د ډاک په نام مشهور دی او ډېر بهترینه ځای دی، سرسبز ځای دی او دا وړاندې غر چې نومیږي دا حیدر په نامه دی. لکه دا د ډېر تاریخي قدامت لري. په دې غره کې مثلا د پخواني شوروي اتحاد د بیرغل په وړاندې مجاهدینو پناه ځای و، همدارنګه د امریکا د اشغال په وړاندې د مجاهدینو پناه ځای و او ډېر بهترین ځای دی. دغه ساحه کې چې مونږ قرار لرو دلته د مختلفو وختونو کې لکه بالخصوص د خوشحالیو په ټایم کې سیلانیان راځي، لکه دا سیمه د ادر سیمه ده، همدارنګه نورلام صاحب دره ده او ډېر نور ځایونه هم شته او د سیند غاړې لا بلا ښایسته دي، ډېر ښکلي ځایونه لري د سیاحت دپاره، د چکر دپاره، د ذهن د ارامتیا لپاره. وروستی پیغام زما د ټولو هیوادوالو څخه دا دی چې راشي او لغمان ولایت ته بالخصوص الینګار ولسوالۍ ته چې ډېره یو ښایسته او په زړه پورې ولسوالۍ دی. همدارنګه د الینګار خلک ډېر میلمه پاله خلک دي او د دوی به ډېر بلا خدمت وکړي او همدارنګه د دوی د کلتور، کلچر او عنعناتو سره به هم آموخته شي.